السلام علیکم ورحمۃ الله. یو خبره باندې باید موږ تاسو ټول باید موافق اوسو. هغه دا چې دا دین موږ تاسو ته داسې اسانه نه پلاس نه دی راغلی. باور مو په خدای وشه چې کله دلته راسې دا د احد میدان دی، هغه دوه شهیدان دلته دفن دي. دا تصویر حمزه رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم تر مبارک هغه هم هلته دفن دی. او دا د داسې خلکو قربانیو برکت دی. 22 نفره او بیا هغه هم په هغسې سختو شرایطو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هجرت کړی و، مکې نه مدینې ته دلته راغلي وو، او بیا خپل وطن هم لوي، او بیا تره دي هم یو تره بیا هغسې غیرتي تره چې ته بې ناز و نخرې هم کوي، هغه در څخه لاړ شي. هغه شهادت په هر ترتیب بیا د هغه ځیګر داسې هلته چیرې کېږي چې هغه ټوکړې ټوکړې کېږي، بیا په یو هغه کې اچوي، بیا غاړه کې هند اچوي که نه. نو دا سیادي خبرې نه دي. اوس یې موږ تاسو ته مفته راغلی دی، موږ هم کبر کوو، موږ هم اوس د دې دین احکام په ځان باندې نه تطبیق کوو. فکر کوم دا به ډېر غټ خیانت دی. خیانت د ځان سره دی، بل چا سره نه دی. ځکه که موږ تاسو څومره قوي مسلمانان شو، د الله تعالی په هغه وحدانیت او د هغه په خدایي کې داسې کوم فرق نه راځي. او که موږ تاسو ټوله دنیا خدای مه کړه کفار شي، یا هم د هغه په دې خدایي کې څه فرق نه راځي. دا هر څه چې کوو زما او ستا د خپل فایدې خپل د ګټې لپاره دي. نو دا ځای ته راغلم ودرېدم، لږ سوچ مې ملګرو ته مې وویل دې خلکو هم لکه د ابوجهل یا مثال نور کفار چې وو، د هغه خدای مو کړه د هغې په شکل باندې کوی سوې، شراب یې کړي وی، کباب یې کړي وی، خوندونه یې دنیا څخه اخیستي وی. نو څه معنا چې بیا دومره سختې وطن پرېږده ورشه دلته په بل وطن کې. هغه اوس 100 کیلومتره لاره د هغه وخت کې د ورځې مزلونه او بیا وسایل هم نه، خو دین موږ ته په ډېرو قربانیو راغلی تر اوسه پورې. خو د الله نه دا راضي یم چې الحمدلله موږ او تاسو په زړونو کې هغه ارمان نه دی پاتې چې موږ پرې قرباني نه یې ورکړي که نه. دې دین باندې الله الحمد موږ تاسو هم قرباني ورکړي، خو کوشش به دا کوو چې دا دین تر اخره پورې وساتو. او دین ته موږ او تاسو محتاج یو، دین موږ ته محتاج نه دی. نو الله دې موږ او تاسو پرې قایم او دایم لري. زه دغه خواته دغه احد کې فکر کوم ما یو ویډیو کلیپ بل هم کړی و، په الله تعالی بیا څه کال حج لپاره راوستلو، د الله نه ډېر شکرګزار یم. دا زه دې خواته دغه غونډۍ چې تاسو وینئ، دې غونډۍ نوم باندې یادوو، د ډېر ښایسته نوم یې دی. خو دا هغه غونډۍ ده چې حضرت جبیر رضی الله تعالی عنه، حضرت زبیر بن عبدالله بن جبیر رضی الله عنه، ګرمي د مار دی لږ ذره میموري ځان پرېږدي. دا هغه غونډۍ ده چې عبدالله بن جبیر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د 50 صحابو سره دلته ودرول. وایي ته هلته ودرېږه، که دلته ته وینې په دغه لنډې میدان کې، په دغه ځای جنګ ساحه دغه، که دلته ته وینې چې یو کافر هم ژوندی پاتې نه وي، ته به بیا هم هغه ځای نه پرېږدې، هماغه ځای به ساتې. ګوره د پیغمبر امر و، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه وخت کې څه قومنده وه که نه، څه تکتیک د جنګ پوهېده. نو څه خوندور قومندان د جهاد په وختونو کې. نو کله چې مسلمانان ګوري مثلا د کفار سره شکست سره مواجه دي، منډې وهي که نه ټول، نو مسلمانان ځینې غنیمتونه ټولوي. دې وخت کې عبدالله بن جبیر رضی الله تعالی عنه سره چې کوم هغه صحابه وو، هغې ځینې دغه پرېښوده، وایي چې لاندې مسلمانان خو غالب دي، کفار مغلوبه دي، خو راځئ ځان راورسو، غنیمتونه به ټول کړو. ګوره دلته معمولي امر دی که نه، د امیر امر بې اطاعتي وشوه، نتیجه څومره غټه، مکمل هر څه 180 درجې تغییر وخوړه. د امیر امر اچوي واجب دی په دغه باندې، ځکه رسول الله صلی امر ونه منه، صحابو البته دا به نه و چې ونه منه، خو غلطي وشوه ترې راغل، ګټلی جنګ د مسلمانانو لاس څخه ووت. احد کې 22 نفره شهیدان کم نه دي. همدارنګه غټه خبره پکې دا وه چې د مبارک صلی الله علیه وسلم غاښونه شهیدان کېږي. دا څومره د هغه یو ویښته مسلمانانو په خپل ژوند کې نه غوښتل چې هغه یو ویښته ته ضرور رسېږي، خو هغه مبارک غاښونه پکې له منځه ځي. خیر په هر صورت د الله تعالی حکمت به پکې وي، د الله تعالی ده کې د هغه خپلې فیصلې وي، خو تقدیري معاملې. نو چې کله هغه مسلمانان لاندې راځي، عبدالله بن جبیر رضی الله عنه د 10 نفرو سره بره پاتې کېږي. دې وخت کې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه هغه وخت کې مسلمان نه و، هغه هم ډېر خطرناکه تکتیکي قومندان و. هغه طرف ته تاسو راځئ لږ مخته لاړ شئ، راځه مخکې. دا کفترې ښکاري.
کاله تقریبا تیر شو کنه دا غر په خپل ځای دی دا هغه مبارک غر دی چې په ده باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک قدمونه ایښودل سوي صحابو مبارک قدمونه ایښودل سوي ډېر ګرم دی سور دی خپل مې چې پهلو څپې وخېږم خو نه کېږي سوځېږم دومره وس نه لرو راځه پاس راځه دې غر دی خالد بن ولید سوینه هغه طرف نه دلته محدود صحابه پاتې دي او نور تللي لاندې دلته دې ځای ته دې میدان ته راغلي دا میدان راوړه راځه په پاس لاړ شو هوا دې لس هوا دلته وښه هوا ډېره تېزه چلېږي داسې راجګېږي دې غونډۍ ته خدای شهیدان دي هغې نه وروسته دې ځای نه دغه شو باران په دې مرکز دلته شهیدانو اخیستي دغه شو باران شروع کېږي ډېر سخت ورخطا کېږي خیر په هر صورت الله تعالی دې هغوی باندې رحم وکړي د دین لپاره قربانۍ نه ورکړي هغې نه وروسته بیا مسلمانان بېرته هغه محدوده دې طرف ته هغه کې شاتګ کوي طرف ته شاتګ کوي دلته بیا اکثره خبرې هم شته دي صاحبونه ګرځو دلته بیا شاتګ کوي هغې نه بیا منظم کېږي چې هغې ویني چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی دی مسلمانانو څومره خوشحالېږي بیا پکې ولولې او شور بیا شروع کېږي د تکبیر په نامه حمله کېږي بیا هغه جنګ ورته د مسلمانانو په نفع باندې تمامېږي راځو خپل اصلي خبرې ته مخکې هم یو ځای کې اشاره وکړه چې د امیر اطاعت په هر صورت کې هغه څه شی دی واجب دی ګوره معمولي صحابه د امیر د اطاعت نه معمولي خبره خو وکړه د دې بیا نتیجه څومره داسې وري نتیجه څومره بده وه نو دا د الله تعالی فیصلې به دغسې وي نو دغه ځای ته هغه غر خو هماغه شی دی دلته خو تغییر او تبدیل نه دی راغلی هماغه شی دی هماغه خاورې دي نو که هغه د ګناه مسله نه وای دا غر به مو مچو کړی په دې باندې نه چې دا غر څه کې دا خالي سپېرې خاورې دي خالي سپېرې تیږې دي منتها چې په دې باندې مبارک قدمونه ایښودل شوي دي که نه دلته سړی راشي سوچ فکر وکړي انسان بیخي هغه فکر
انسان تبدیلیږي. نو الله دې لمر غوندې الله تعالی دې هغه وخت بېرته راولي چې دغه صحابهو د دغه قربانیانو ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم زحمتونه تکلیفونه باسلي وو. د هغه په برکت دی الله تعالی دا دین چې څنګه شان و شوکت په دنیا کې په نړۍ کې وو، حتی غیر مسلمانو به جزیه ورکولې، هغه وخت بس موږ په هغه وخت انتظار کوو. بیا به لکه فلسطین یا مثلا غزه بیا به داسې نه ځورېدلو لکه څنګه چې نن سبا دا غیر مسلم یا کفار په دغه سټیج کې دي. او که موږ کار وکړو دین لپاره، موږ خدمت وکړو، انشاءالله په دغه حالاتو کې به موږ یو. په دغسې ورځې په انتظار باندې چې بیا هغه خلک مسلمانانو ته جزیې ورکړي او دین مو په ټوله دنیا کې عام وي. ډېره مننه موږ ته وخت راکړو ویډیو سره خبره کړې. الله مو خوشحاله او آباد لره. دا د احد ټول غر دی او دا هغه غر دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه لرم او دا غر د چا سره ما سره مینه شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم نشته، هغه نشته. نو الله دې موږ هغه سره ملاقات جنت کې وکړي او الله تعالی دې د هغه شفاعت زموږ او ستاسو په نصیب کړي. خوب نبي و خوب پیغمبر موجود ده. الله دې د هغه په نقش قدم موږ روان کړي. نو دا به زموږ تر ټولو غټ ارمان وي چې رسول الله په نقش قدم باندې موږ روان اوسو. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا ویډیو خو دې وکتل. زه غواړم یو بله موضوع در سره هم شریکه کړم، فقط یو دقیقه وخت دې غواړم. موږ داسې یو کاریکولم جوړ کړی دی چې هغه افغانان یا هغه مسلمانان چې د نړۍ په هر ګوټ کې که په هر ملک کې په هر وخت کې موږ تاسو ته استاد در معرفي کوو. په 2 میاشتو کې خپل د بچي روزنه داسې وګوره لکه ستا دې بچي ته چې موږ 2 کاله روزنه ورکړي. همدا اوس په دغه واتساپ نمبر باندې را سره اړیکه کې شه. ویب سایټ درته هم ښکاري، نو ویب سایټ ته هم لاړ شه وګوره. موږ قرآن کور اکیډمي جوړه کړې ده. هغه ورونه چې خبر نه هغه دې خبر شي خپل بچی راځي دلته موږ سره په دغه اکاډمي کې شامل کې تر څو پورې آینده یې روښانه یو بچی دې داسې تربیه شي لکه تا چې تربیه کړې. زه پوهېږم ته مصروفه یې، ته به وظیفه لرې، ته به چوکیداري کوې، ته به ټیکسي چلې، خو دومره وس او توان او انرژي به تا کې نه چې ته کور ته راشي خپل بچی په اسلامي علم باندې سنبال کړې، همدارنګه خپل بچی هغه کلتور او عنعنات او آداب ورته وښیې. دا وخت به تا سره نه انشاءالله ستا دا بچی به موږ روزو او داسې وخت به راشي چې موږ ته به دعاګانې کوې. دا اوس په دې نمبر را سره کې اړیکه کې شه. الله مو خوشحاله لره. السلام علیکم ورحمة الله.